کوم خلکو چې د حق نه انکار کړي دي کو هغه اهل کتاب دي او کو مشرکان دي هغه هیڅ کله دا نه خوي چې تاسو د رب تر طرف نه په تاسو باندې څه خیر نازل شي خو الله چې څوک غواړي هغه د خپل رحمت لپاره خاص کوي او هغه د یو لوی فضل خاوند دی اے مؤمنانو رای نه موایي بلکې انظرنا وایي او خبره په توجه سره اورئ دا کافران خو د دردناک عذاب مستحق او کچري هغوی ایمان او تقوی اختیار کړی وي نو د الله په دربار کې چې داغه کوم بدله ملاوي دله هغه دا غوي د پاره ډیره بهتره وا افسوس چې هغوی خبر وي د دې ښه انجام نه مونږ چې خپل کم آیاتونه منسوخ کوو یا د خلکو نه هېرو نو داغه پځه داغه نه بهتر یا کم نه کم داغه پشان آیاتونه راوړو آیا تا ته معلومه نه ده چې الله په هر څه قدرت لري